अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو، زیم عبیدالله او تاسو ته په یو ایل انګلیش کې ویلکم وایم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو اتیا اسلامیک الفاظ او د هغې د انګلیش معنی. نو ملګرو، که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ د هر یو لیسن نوټیفیکیشن دی د ټولو نه مخکې تاسو ته میلاو شي، نو بیا زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې موږ د خپل لیسن آغاز وکړو. اودس ملګرو، اودس یا چارندام ته په انګلیش کې ابلوشن وایي. اودس کول یا چارندام کولو ته په انګلیش کې میک ابلوشن وایي. میک ابلوشن. غرغړې کولو ته په انګلیش کې رینز آوټ وایي. رینز آوټ. مسا کولو ته په انګلیش کې ګیټ هیر ویټ وایي. ګیټ هیر ویټ. جاینماز ته په انګلیش کې پریر رګ وایي، یا تاسو دیتا پریر میټ هم ویلی شئ. پریر میټ. مونځ ادا کولو ته په انګلیش کې اپر پریر وایي، یا تاسو دیتا سی پریر هم ویلی شئ. سی پریر. فرض مونځ ته په انګلیش کې ابلیګیټري پریر وایي. ابلیګیټري پریر. نفل مونځ ته په انګلیش کې آپشنل پریر وایي. آپشنل پریر. د سحر مونځ ته په انګلیش کې ډان پریر وایي. ډان پریر. د ماسپښین مونځ ته په انګلیش کې نون پریر وایي. نون پریر. د مازدیګر مونځ ته په انګلیش کې آفټرنون پریر ویلی شي. آفټرنون پریر. د ماښام مونځ ته به موږ په انګلیش کې سنسیټ پریر وایو. سنسیټ پریر. د ماسخوتن مونځ ته په انګلیش کې نایټ پریر ویلی شي. نایټ پریر. مومن ته په انګلیش کې بیلیور وایي. بیلیور. بېدینه ته په انګلیش کې اپوسټیټ وایي. اپوسټیټ. منکر یا دهری ته په انګلیش کې ایتیسټ وایي. ایتیسټ. منکر یا دهری هغه چاته ویل کیږي د چا چې څه مذهب نه وي، یعنی د چا چې څه ریلیجن نه وي. حج ته په انګلیش کې پلګریمیج ویلی شي. پلګریمیج. حجاج یا حاجیان یعنی هغه کسان چې حج ادا کوي، نو هغوی ته پیلګریمز ویلی شي. پیلګریمز. جنازې ته په انګلیش کې فیونرل وایي. فیونرل. د جنازې مونځ ته په انګلیش کې فیونرل پریر وایي. فیونرل پریر. تهجد ته په انګلیش کې مونږ ویګل ویلی شو. ویګل. تبلیغی جماعت ته په انګلیش کې میشنری وایي. میشنری. قربانی یا صدقې ته په انګلیش کې سیکریفایز وایي. سیکریفایز. خیرات ته به مونږ په انګلیش کې آمز وایو. آمز. دلته به تاسو ایل بالکل سایلنٹ ساتئ. اعتکاف. د اعتکاف انګلیش ته مونږ سره سیکلوژن. مغفرت ته په انګلیش کې ابسلوشن وایي. ابسلوشن. استقامت ته په انګلیش کې فارمنس وایي. فارمنس. بهتان ته په انګلیش کې فالز امپیوټیشن وایي. فالز امپیوټیشن. الزام ته په انګلیش کې اکیوزیشن وایي. اکیوزیشن. معجزې ته په انګلیش کې میریکل وایي. میریکل. تسبیح ته په انګلیش کې چیپلیټ یا روزری وایي. روجې نیولو ته په انګلیش کې وایي هیو فاسٹ یا ابزرو فاسٹ.
فاست ویلی شي روجې ته، او د نیولو دپاره تاسو دوه ورډز یوز کولی شئ، هیو یا ابزرو. د بریک او فاست په منځ کې تاسو ته لږه وقفه راوستل پکار دي. دا دواړه یو ځای ویل نه دي پکار، ځکه چې بیا به ترې بریکفاسټ یعنې د ناشتې والا ورډ جوړ شي. نیت یا اراده. د نیت یا د ارادې انګلیش دی موږ سره انټینشن. پرهیز کول. پرهیز کولو ته په انګلیش کې ابسټین وایي، ابسټین. ګناه ته په انګلیش کې سین وایي، سین. ګناه کولو ته په انګلیش کې کامټ سین وایي، کامټ سین. ګناهګار ته په انګلیش کې سینفول وایي، سینفول. دفن یا خښول. دفن کولو یا خښولو ته په انګلیش کې بری یا انټر وایي، بری یا انټر. اذان کول. د اذان کولو دپاره موږ سره انګلیش دی کال آؤٹ اذان، کال آؤٹ اذان. سجده کول. سجده کولو ته په انګلیش کې پروسټریټ وایي، پروسټریټ. رکوع کول. رکوع کولو ته په انګلیش کې جینیوفلیکټ وایي، جینیوفلیکټ. عبادت کول. عبادت کولو ته موږ په انګلیش کې ورشپ ویلی شو، ورشپ. آخرت یا د قیامت ورځ. آخرت یا د قیامت ورځ ته په انګلیش کې ډومز ډے وایي، ډومز ډے. د فیصلې ورځ. د فیصلې ورځ ته په انګلیش کې ججمنټ ډے وایي، ججمنټ ډے. ججمنټ ویلی شي فیصلې ته. رحم. د رحم انګلیش دی موږ سره مرسی، مرسی. رحم دل یا رحم کوونکی. رحم دل یا رحم کوونکی ته په انګلیش کې ویلی شي مرسیفول، مرسیفول. رحم کول. رحم کولو ته په انګلیش کې ډو مرسی ویلی شي، ډو مرسی. صبر. صبر ته په انګلیش کې پیشنس ویلی شي، پیشنس. توبه. توبې ته په انګلیش کې پینیټنس وایي، پینیټنس. تعزیت یا همدردي. تعزیت یا همدردۍ ته په انګلیش کې کانډولنس ویلی شي، کانډولنس. کفن. کفن ته په انګلیش کې شراوډ ویلی شي، شراوډ. جهاد کول. جهاد کولو ته په انګلیش کې کروسیډ ویلی شي، کروسیډ. توبه کول. توبه کولو ته په انګلیش کې ریپن ویلی شي، ریپن. د قبر عذاب. د قبر عذاب ته په انګلیش کې ټورمنټ آف ګریف ویلی شي، ټورمنټ آف ګریف. هجرت. هجرت کولو ته په انګلیش کې ایکسیډس یا امیګریشن وایي. وظیفه کول. د وظیفې کولو دپاره موږ سره انګلیش دی ریپیټ ا سیکرډ نیم، ریپیټ ا سیکرډ نیم. خطبه کول. خطبې کولو ته موږ په انګلیش کې سرمن وایو، سرمن. حجاب. حجاب ته په انګلیش کې ویل ویلی شي، ویل. تلاوت. تلاوت ته په انګلیش کې ریسیټیشن وایي، ریسیټیشن. تیمم. تیمم ته په انګلیش کې ایرینیشن وایي، ایرینیشن. کلمه ویل. کلمې ویلو ته په انګلیش کې سیکریډ وایي، سیکریډ. سجده سهوه. سجده سهوې ته په انګلیش کې کلیریکل پروسټریشن وایي، کلیریکل پروسټریشن. سنت مونځ. سنت مونځ ته په انګلیش کې ټریډیشنل پریئر وایي، ټریډیشنل پریئر. رکعت. رکعت ته په انګلیش کې یونټ وایي، یونټ. ایماندار. ایماندار ته په انګلیش کې آنیسټ ویلی شي، آنیسټ. رسول. رسول ته په انګلیش کې د میسنجر وایي، د میسنجر. معافي غوښتل. معافي غوښتلو ته په انګلیش کې اپولوجایز وایي، اپولوجایز. معاف کول. د معاف کولو دپاره موږ سره انګلیش ورډ دی فارګیو، فارګیو.
खतीब ता पे इंग्लिश के ऑरिटर वाई, ऑरिटर। जन्नत, जन्नत ता पे इंग्लिश के हेवन वाई, हेवन। दोज़ख, द दोज़ख द पारा मुंग सरा इंग्लिश दे हिल, हिल। वही, वही ता पे इंग्लिश के रिविलेशन वाई, रिविलेशन। हलाल, हलाल ता पे इंग्लिश के लेजिटिमेट वाई, लेजिटिमेट। हराम, हराम ता पे इंग्लिश के एलगोटन वाई, एलगोटन। रोह ता पे इंग्लिश के सोल वाई, सोल। मसावात, मसावात ता पे इंग्लिश के इक्वलिटी वाई, इक्वलिटी। बद नज़र, बद नज़र ता पे इंग्लिश के ईवल आइज वाई, ईवल आइज। सगीरा गुनाह, सगीरा गुनाह ता पे इंग्लिश के ऑर्डिनरी सिन वाई, ऑर्डिनरी सिन। कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह ता पे इंग्लिश के हैनस सिन वाई, हैनस सिन।